نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو ورځ آواز وکړو یا علی علیه السلام انا مدینة العلم زه د علم ښار یم وعلی بابها خو د دغې علم دروازه چې ده نو دا حضرت علی کرم الله وجهه الکریم دی یعصوب الدین امیر المؤمنین. وی کله چې دا حدیث خوارج ته ورسېدو نو فحسدو فرمایي چې هغوی ورسره فلما سمع الخوارج هذا الحديث حسدو کله چې دا حدیث خوارج واورېدو نو د مولا سره حسد شروع او لس کسان پویا هغه را مخکې کړل او مونږ ته یو سوال تپوس کوو چې دې د هغې څه جواب ورکوي. نو فجاء واحد منهم وقال سلام علیک یا علی. یو راغې او حضرت علی کرم الله وجهه ته سلام وکړو او بیا د سلام نه پس وی العلم افضل ام المال. اے شیر خدا مونږ ته لږ شانتي وضاحت وکړه چې علم افضل دی که مال افضل دی. فقال علی العلم افضل. حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمای وی علم افضل دی. نو دغه کس ورته وی بأي دلیل دلیل خو به راکې که نه په څه افضل دی بأي دلیل په کم دلیل سره. نو مولای کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین ورته سوی العلم میراث الانبیاء والمال میراث القارون و حامان و فرعون و شدار. علم چې دی دا میراث د انبیاء دی او مال چې دی دا میراث د دغه کسانو دی. دی لاړ پاسې بل راغی اے علی علم افضل دی که مال افضل دی؟ علم افضل دی. وی بأي دلیل په کم دلیل سره علم افضل دی؟ نو هغې ورله ډېر ښکلی وی د مال به ته څوکیداري کوي او علم به ستا څوکیداري کوي. بل وله راغی دی لاړ علی علم افضل مال افضل؟ علم افضل دی. دلیل او ته فرمایي چې علم الله تعالی خپل خوښ شوي بندله پسیدنده بندله ورکوي او مال چې دی نو خوښ شوي له هم ورکوي او ناخوښ شوي له هم ورکوي. دیم لاړو بل راغی ورته وایي علم افضل په څه دلیل سره؟ وی مال چې کم دی په خرچ کولو سره کمیږي او علم په خرچ کولو سره سیوا کیږي. بل وله راغی وی ناغه ورته وی علم دلیل وی مالدار اکثر په بخیل او په شومتیا او په کنجوستیا باندې یادېږي او عالم په عزت او په سخاوت باندې چې کم دی. دیم لاړو بل وله راغی هغه ته وایي چې د مال به درنه د یو درهم تپوس کیږي. د مال به درنه په ورځ د قیامت د یو درهم تپوس په درنه کیږي او علم چې دی عالم سړی به د نورو خلکو شفاعت کوي. اورې که هغه به د نورو خلکو شفاعت کوي. ښه بیا اووم راغی نو هغې ورته فرمایي چې مالدار مړ شي نو بیا یې څوک نه یادوي او چې علم والا وفات شي نو هر وخت یې یادوي لکه څنګه چې کوم دی نو موږ نن ناست یو او د هغې ذات ذکر کوو او د هغې هستۍ ذکر کوو چې نبي علیه السلام ورته فرمایي چې دا زما د علم دروازه ده. نو هغه خبره راله چې هغې کمه کړې ده. اتم کس وله راغی هغه ورته وایي د مالدار سړي دشمنان سیوایي او د عالم چې کم دی دوستان سیوایي. نهم وله راغی وی مال په زړېدو سره زړیږي او کوټه کیږي او علم چې کم دی نو نه زړیږي بلکې ښه زیاتیږي. بل وله راغی لسم
نو ورته فرمایي وایي مال چې د یو انسان سره څومره زیاتیږي نو زړه سختیږي. دا حقیقت خبره ده وایي چې مال زیاتیږي زړه سختیږي د دغه انسان. او علم سره زړه ته نور راځي، رڼا راځي. چې لسم لاړو نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته څه فرمایي ورته وایي زه چې څو پورې ژوندی یم که نه او په دې ځای ناست یم دغه یو سوال به راکوئ او مختلف جوابونه سبحان الله چې ژوندی یم سوال به یو او جواب بدله چې کوم دی مختلف در کوم او ټیک بدله در کوم. نو دا د هغې د علم یو عجیبه غونته چې کوم دی